260 افغانان مسلمانان د ایران د وحشي ریاست لخوا نه چې د افغانستان او د ایران ترمنځ پوله ده په هغې کې شهیدان کړي، مخامخ ایشتلي په ډزو باندې. موږ د افغانستان د اسلامي اماراتو نه اوسني نظام نه ملا صاحبانو نه دا غوښتنه کوو چې غندل نشته دی چې تاسو یو بیان یا تاسو یو سټیټمنټ ورکړئ. 250 زموږ افغانان شهیدان کړي ځوانان، که تاسو د خپل بچیان ګڼئ یا خپل افغانان ګڼئ یا مسلمانان ګڼئ، 2,500 ایرانیان به مرداروئ. ورخوشو کې پکې یو 115 ورته ورولېږئ چې آینده د افغان بچي ته به یې دې ګوتې ونیسي. که چېرته موږ ویل چې موږ دنیا ته شکست ورکړې ده، موږ امریکا او روس او برطانیه او امریکا ماته کړې ده، خو بیا د دې ایران د جواب بیا موږ ولې نه یو؟ ولې بیا دې ته شکست موږ نشو ورکولی؟ نن دا ایران کولی شي چې د برطانیې یا د روس یا د امریکایانو یو 2,500 سپي مردار کړي، ولا چې په سر پې دله وګرځئ. مګر موږ شکست ورکړی دی دریو قدرتونو ته، زموږ بچیانو سره زموږ افغانانو سره داسې ظلم کېږي. دا پرېږده چې جمهوریت کې څه شوي دي او څه نه دي شوي، په هغې وخت کې موږ ته معلومات دی چې افغانانو سره ظلمونه کېده. خو تاسې اوس په واک کې هستئ، ستاسې دا مسؤلیت دی، مکلفیت هم دی چې د خپلو بچیانو د خپل افغانانو ورونو پوښتنه وکړئ. او که دا تاسې ونه کوئ نو بیا دا خپل د ملت دا بچیان یا د افغانان تاسې مسلمانان ګڼئ یا تاسې افغانان ګڼئ یا تاسې خپل بچیان ګڼئ. موږ په مزاحمتونو باندې دا کار نه کوو چې تاسې مزاحمت وکړئ یا سټیټمنټ ورکړئ، نه، بدل بیا غچ. او دلته بیا افغانانو ته ښیوئ چې موږ دغه دی د خپلو افغانانو بچیانو بدل هم واغوستو، د خپل مسلمانانو ورونو بدل هم واغوستو. نن چې د فلسطین او د کشمیر چغې وایي د افغانستان آبادې ملیان راشئ دغه د ایران ته جواب ورکړئ که نه، چې ستاسې بچیان دلته وژنې او شهیدانوي. او د ټولو افغانانو غږ کوم په سوشل میډیا د لارې، موږ سره سوشل میډیا ده چې د ایران د وحشي ریاست د مخې ته به د سفارت مخې ته به انشاءالله مظاهرې جوړو. په لندن کې انشاءالله موږ ملګرو سره مشوره کوو چې په هر ځای کې هستئ په اروپا کې موږ سره د سوشل میډیا ده او دغه موږ سره امکانات دي، دغه امکانات باید په لاره باندې واچو چې د خپلو افغانانو ورونو سره چې کوم ظلم شوی د دې په باره کې غږ اوچت کړو او چې آینده کې د ایران وحشي ریاست زموږ افغانانو سره داسې ظلم ونه کړي. نو راځئ ټول په یو فکر او په یو سوچ شئ، راځئ دې وخت کې اختلاف پرېږدو چې د خپلو افغانانو پوښتنه وکړو د دې ظلمیانو چې دا کوم وحشت ورسره د ایران وحشي ریاست کړی د دې بدل تی نه د افغانستان اوسنی حکومت والي. او موږ یو ورځ په سوشل میډیا کې د دې سفارتونو مخې ته مظاهرې وکړو چې دنیا ته د ظالم مخ وښیي. خدای خاورو ته لاړل نازولي مشران